زما په اند باندې په نړیوالو لیګونو کې د راشد خان لوبېدو نه یوازې دا چې په خپله راشد خان ته ډېره ګټه کړې ده، افغان لوبغاړو ته او افغان کرکټ لوبډلې ته ډېره ګټه کړې ده، ځکه راشد خان تر اوسه پورې د نړۍ هېڅ داسې بیټسمین پیدا شوی نه چې راشد خان دې په اسانۍ سره ولوبي، د راشد خان په بال باندې پوه شي. که څه هم د دنیا په هر لیګ کې د هر لوبغاړي خلاف راشد خان لوبېدلی دی، خو که تاسو نورو بډرانو ته وګورئ هغوی چې دغسې په نړیوالو لیګونو کې یوز کېږي نو د هغوی په ټریکس باندې د هغوی په بالینګ باندې مخالف لوبغاړي پوهېږي. خو راشد خان دا کمال دی چې راشد خان نه یوازې دا چې مخالف لوبغاړي په ده باندې تر اوسه پورې پوه شوي نه دي او د ده لوبولو ته اثر نه دي، په خپله راشد خان په فزیکي لحاظ باندې، په ذهني لحاظ باندې او په مسلکي لحاظ باندې ډېر زیات غښتلی شوی دی، ډېر زیات قوي شوی دی او ډېر زیات څه زده کړي دي چې دوی په خپله د افغانستان کرکټ سره او د افغانستان لوبغاړو سره ډېر زیاته مرسته کړې ده. خو دا د یو لوبغاړي په حیث باندې، خو که د یو کپتان په حیث چې اوس راشد خان یو مهم مسلک او مهمه دنده په غاړه باندې لري او هغه د لوبډلې مشري یا کپتاني ده او موږ چې کومې نړیوالې سیالۍ مخ په وړاندې لرو، نو راشد خان باید زیات